السلام علیکم خی چاري ولري نن راغلی یم دوبۍ مال او برج خلیفه په اړه غواړم تاسو ته ویډیو جوړ کړم. نو که چیرته تاسو غواړئ چې په چکر باندې دوبۍ مال یا برج خلیفه ته راشئ، نه له یونین یا برجمان میټرو سټیشن څخه به راوخیږئ او په 25 نمبر سټیشن کې به ښکته شئ چې دا د برج خلیفه دوبۍ مال سټیشن دی. میټرو سټیشن څخه بیا تر برج خلیفه یا دوبۍ مال پورې تقریبا 15 دقیقې قدم وهلو لاره ده. ګورئ ټول خلک ځي. که تاسو په نورمال سپیډ کې لاړ شئ 15 دقیقې او که تاسو تیز لاړ شئ بیا کولی شئ چې په 8 دقیقو کې ورسیږئ. نو نن د یکشنبې ورځ دی او ګورئ چې ډلې خلک را روان دي چې نن دوبۍ مال کې وګرځي، چکر وهي. زه به په دغه ویډیو کې د دوبۍ مال او برج خلیفه په اړه ډېر جالب معلومات له تاسو سره شریکم. له ما سره اوسئ تر اخره پورې. مننه. د خلکو دغه عظیم بیروبار چې ګورئ دوی ټول راغلي دي چې له برج خلیفه دوبۍ مال څخه لیدنه وکړي، شاوخوا منظرې وګوري. ځینې خلک چې دي دلته لکه هغه خپل هغه کوي، خاطرې جوړوي، خپلو دوستانو سره راځي. زه به تاسو ته ډېر شیان وښیم. تاسو بیروبار ګورئ چې څومره ډېر زیات بیروبار دی. یو څو دقیقو کې کېدای شي فوارې شروع شي، نو خلکو ټولو موبایلونه آماده کړي دي او دغه ځای چې دی یو څه جګه نقطه دی چې له دغه ځای څخه دوی وکولی شي چې هغه فواري منظره په ښه ډول سره وکولی شي. یو پوښتنه ده چې د برج الخلیفه ټول وزن به څومره وي، څومره ساعتونو کې به جوړ شوی وي او څومره کارګرانو به ورباندې کار کړی وي. ګورې ټول منزلونه ډک دي د خلکو څخه. اوس هم شاوخوا آبادي روانه ده. اماراتو یو کار دا کړی دی چې څومره چې خپل هغه مارکیټونه بازارونه لوکس جوړ کړي دي په هماغه اندازې خپل هغه پخوانی معماري سبک ساتلی دی. لکه دلته پخواني کورونه هم چې وو د خټو، خاورو، شګو څخه جوړ شوي وو، نو رنګ یې دغه رنګ وو. نو دوی چې اوس دغه ماډرن تعمیرونه هم جوړ کړي دي، رنګ یې هماغه پخوانی ورته ساتلی دی. له دغه ځای څخه تاسو کولی شئ چې هغه خواته رستورانټونو ته لاړ شئ او ځینې منظرې مو وګورئ. دلته حتمي کوم کنسرت لپاره تیاری مراسم دي. د خلکو دغه ګونه اکثریت هر ورځ وي، بالخصوص په دغه سیزن کې، ځکه چې دلته ژمی دی، هوا ښه دی. ډېر خلک کوشش کوي چې هغو ملکونو نه چې هوا ورکې ساړه وي، واوره وي، چکر لپاره دوبۍ ته راشي، خپلې خاطرې جوړې کړي، چکر ووهي، ساعت تیر کړي، سټرس رفع کړي. زموږ کلیوال هم راغلي دي، عکسونه اخلي، ځکه نن یکشنبې ورځ ده او یکشنبې په ورځ کوشش خلک کوي چې راشي، چکر ووهي، ساعت تیر کړي. دغه منطقه له دوبۍ مال او برج الخلیفه سره تړلې د ډاون ټاون سیمه دی. دغه منطقه هم د اوسېدلو لپاره، د دفترونو لپاره، د خوراک لپاره، د واک لپاره بیلابیل ځایونه لري. تاسو کولی شئ چې دلته راغللی په خیر رستورانټونو ته لاړ شئ
واک وکړئ، ساعت تیر کړئ، یوه ښه ورځ ولرئ. تاسو دغه منطقې ښکلاګانې ګورئ که نه، چې څومره ښکلې ډیکوریټ شوې ده. دا د خرما ونه وګورئ. چې وایي د هر ځای خپلې مزې، خو پېښور به ووایو چې دوبۍ خو دوبۍ دی که نه. شپې مهال د برج الخلیفه شاوخوا منظره، بس خدای پاک هر ډول مخلوق دلته راځي. ښکلي، ډېر ښکلي، ډېر ښکلي، ډېر ډېر ښکلي. خلکو وګوره په ریګو کې دومره جالب شی جوړ کړی چې د دنیا کونج کونج څخه خلک ورته راځي. لکه داسې ملک به نه وي چې هغې څخه وګړي د دې شوق تلوسه ونه لري چې هغوی د دوبۍ مال ونه ګوري. دغه پورته چې دی دا د آیفون سټور دی. لکه غوښتل مو چې آیفون مستقیما له آیفون څخه واخلئ، اپل سټور څخه واخلئ، نو دغه سټور دی. خلکو بیروبار وګوره، دوی ټول را روان دي همدغې یوې منظرې ته. هغه د دوبۍ ریچ کډز ویډیوګانې چې خپرېږي هغه یې نو دغه ځای دی. ګورئ موټر وګورئ، فراري، له دغه ځایه د رستورانټونو ساحه دی او برانډ رستورانټونه دي. په دوبۍ مال کې تقریبا 200 شاوخوا د رستورانټونه دي، کافې دي، یعنی هغه دوکانونه موجود دي چې هغوی غذا آفر کوي. مشهور برندونه دي انټرنیشنل، چې زه به یې ځنه تاسو ته وښیم. دا د هغه ترکی برانډ دی چې هغه ټیک ټاک کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړوي. دا د هغه رستورانټ دی.
Thank you. یو شی چې دلته خوند راکړ هغه د ایرانیانو زعفرانو دکان دی. دوی په ټولو هغو مهمو ځایو کې چې خلک دي، کسټمر دي، هلته خپل برانډ ځای په ځای کړی دی. همدلته دی چې خپل محصول ته بازار مومي، خلک راځي ترته خپل ځان ورپېژني، خپل محصول ورپېژني، خپل هیواد ورپېژني. یعنې خوشي په خوشي نه کېږي. دعوه کوي 15,000 کاله مهم ځای کې دی، نه رستورانت شته دی، نه د دکان شته دی، نه چاته خپل محصول ورپېژني. د انټرنل ډیکوریشن د دغه رستورانت. Thank you. منیو چې دی ټوله آنلاین دوی سیټ کړی دی، همالته به انتخابوي. که خوښه دی شوه که هغه دی، او که خوښه دی ونه شوله ځئ. د ترکانو رستوران د باسپرس. دا نو واړه واړه ریټیل هغه دي چې دوی ځینې شیان خرڅوي. دا د ایرانیانو هغه دکان دی چې زعفران خرڅوي. انګلیسي کې کینګ کافیار او په عربي کې کینګ کافیار دی چې څه دی. اوس مونږ دعوه کوو چې مونږ زعفران چې دی د دنیا اول درجه زعفران دی. اوس مونږ بیا په دغسې مهم ځای کې لکه دوبۍ مال، برج خلیفه سره نږدې، دلته بیا مونږ د زعفرانو هیڅ درک نه لګېږي. نه مو دکان شته دی، نه مو دکاندار شته دی، نه مو زعفران شته دی. دوی حتی دغه دکانداران هم چې دي دا هم ایرانیان دي. ټول تیار مشتریان ورته ولاړ دي سودا. بیا مونږ وایو چې والای مونږ محصول چې دی بازار نه لري. خو بازار دی، هلته چې بازار پیدا شي هلته ته بیا خپل محصول نه وړاندې کوي. داسې ځای کې د خپله سودا ایښې وي چې څوک یې اخلي نه، یا یې قیمت ګران وي، یا خلک بې وسه وي، او یا چې د خلکو ورته ضرورت نه لري. دا د دوبۍ مال واټرفال ساحه دی. دا یو وړوکی چای دکان دی. په دوبۍ مال کې څو شیان د مزو دي چې هغه باید تاسو وګورئ. یو دغه واټرفال، بل اکویریم، بل چې دی دوبۍ آیس رنګ، بل فیشن اوینیو. دغه څلور ځایونه چې دي حتما باید ورته راشئ، عکسونه واخلئ، ویډیو ورسره جوړه کړئ. دا نو بیا غټه ساحه ده. دغه چې دي د آبازانو په شکل دي، پورته نه ورکې راخوشې دي. خو نوره خبره دا ده چې خوشې مجسمې دي. دا د دوی خپل هغه روایتي خیمه ده چې دوی جوړه کړې ده، او دلته چې څوک ورننوځي هغوی ته بس تسبیح په لاس کې ورکوي، هغه ورته اچوي، خولۍ ملۍ په سر کوي ورته، او دې بیا ورڅخه روپۍ اخلي.
یعنې د کاروبار لپاره یو بل ځای جوړ کړی چې بس خلک پیسې وګټي. دا نو ګورئ چې زړه دی هغه دی جوړه ورکې ولاړ دی عکسونه خلک کوشش کوي یو ډول نه یو ډول خپل ځان خوشحاله اوسي. دا یې آیس رنګ ساحه دا واټر فال ته چې دی بیخي نږدې دی. که دوبۍ مال ته راغللی نو حتمي دلته راشئ. ټیکټ میکټ شیشې نه لري، لیدل یې مفت دي. خو که چېرته تاسو غوښتل چې داخل کې لوبه وکړئ نو باید ټیکټ واخلئ. ځینې کسان خپل ټریننګ اکټیویټیز هم دلته ترسره کوي. دی موږ په وطن کې د دې جوړول چې دی ډېر سخت نه ده، ځکه موږ طبیعي واوره لرو. مقصد یو کس په کار دی چې داسې دا شی جوړ کړي، دا میدان یې جوړ کړي او ښه منطقه ورته انتخاب کړي، داسې منطقه چې هغه مصرف ورباندې کم راشي، شاوخوا یې رستورانټ جوړ شي، خلک ورته د میله ځای په حیث راشي، چکر ووهي. دغه جال چې تاسو ګورئ دا یې دې لپاره ورته جوړ کړی دی چې پورته نه ځنه ظالمان پیدا کېږي چې هغوی یا لاړې توکوي یا چې دی هغوی کله کله ځینې شیان راغورځوي تر څو د هغو شیانو مخنیوی یې کړی وي. او دا ډېر غټ جال دی. دا په دوبۍ مال کې د مختلفو برانډونو دوکانونه دي. دلته به یې لږ دمه جوړه کړو، خریداري خو هسې مونږ نه کوو. اوس تاسو ونه چې قیمتونه خو پوښتنه وکړه، کله سړی خریداري نه کوي قیمت یې هم خوند نه کوي چې پوښتنه یې وکړي. دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې اکویریم ته ټکټونه ترلاسه کړئ. ماشومانو اټراکشن د غټانو اټراکشن لپاره یې ښکلي سپاټونه ډیزاین کړي دي. ګورئ یوازې دومره خلک چې دي باندې دي لکه کوشش کوي چې خلک راولي په یو نه د یو شي لپاره. دوی چې دي دوی غواړي ټیکټ یې اخیستی غواړي داخل ته ورشي. داخل کې تاسو ګورئ چې ماشومان سره د مور و پلار یې ګرځي او داخل نه اکویریم ګوري. زموږ تشویش دلته دا وي که دا مات شي یا زموږ انجینر صاحب چې داسې ډیزاین جوړ کړي بیا اوبه ټولو منزلو ته ترې خپرې شوي وي. خو اوس که څوک پوښتنه وکړي چې دوبۍ مال څومره ساحې کې جوړ شوی دی، دوبۍ مال تقریبا په 3.7 میلیون فوټ مربع ساحه یې نیولې دی. او که دا وایي د فوټبال میدانونو سره مقایسه کړو تقریبا 50 فوټبال میدانونو ساحې کې دغه دوبۍ مال جوړ شوی دی.
او په کلني ډول باندې 80 میلیونه خلک له دغه مال څخه لیدنه کوي. 1200 څخه تر 1400 پورې دکانونه لري او په دې کې تقریبا 200 چې دی هغه د غذا دکانونه دي. نو برندونه ورکې موندلی شي. کتابخانه دی د کیناکونې کتابخانې ته زه راغلی یم. جامو، بوټانو، تلویزیون، موبایل، دا ټول شیان د خوراک مکمل رستورانټونه چې دي ورکې دي، انټرنیشنل برانډز ورکې دي، جوماتونه، تشنابونه، یعنی د هیڅ شي کمای ورکې نشته دی. مقصد چې جیب سړي ډک وي کولی شي ښه په ډاډه زړه ورکې خرید وکړي، وګرځي را وګرځي. که چېرته تاسو غواړئ لیدنه ترې وکړئ نو باید کافي وخت ورته ورکړئ. راځو برج الخلیفه په باره کې یو څه لنډ معلومات. برج الخلیفه وایي ټوټل اوږدوالی چې دی 828 متره دی او د دنیا تر ټولو جیګ بلند منزل دی. په دغه بلند منزل کې چې دی هوټلونه دي، شخصي کورونه دي، دفترونه دي، رستورانټس دي، دا ټول شیان ورکې موجود دي. بل ایده څوکه چې دی د برج الخلیفه له تقریبا 95 کیلومترو لرې څخه تاسو کولی شئ دې څوکه وګورئ. بل جالب شی دا دی چې دې وزن چې دی تقریبا وایي دې وزن د 100,000 فیلانو مجموعي وزن سره برابر ده او په دې کې کوم المونیم چې استعمال شوی دی دا د 15 A380 بسونو سره برابر ده. لکه که A380 ایر بسونه 15 دانې سره مجموعه کو نو دې مجموعي المونیم وزن پوره کوي. په دې کې تقریبا یعنی ټول کار چې ورباندې شوی دی 22 میلیونه ساعت ورباندې کار شوی دی چې دا بلند منزل تکمیل شي. او په هغه وخت کې چې یعنی پیک د کار و، لکه ډیر شدید کار ورباندې روان و، نو تقریبا په ورځ کې 2000 کسانو کار کوه. ایدې کوم لفټ چې دی دا په یوې ثانیې کې 10 متره فاصله طی کوي. یعنی دنیا تر ټولو تیز لفټ دی. دا و د برج الخلیفه په اړه ویډیو. که مثلا ویډیو مو خوښه شوي، کوم معلومات ورکې خوندور وو، کومې صحنې ورکې خوندورې وې او په راتلونکي کې غواړئ چې کوم ځایونه زه تاسو ته په دوبۍ کې وښیم دا راته په کمنټ کې ولیکئ. دا ګورئ دا کتابخانه دی، څومره پراخه کتابخانه دی. ماشومانو لپاره، د غټانو لپاره، لیډرشپ لپاره، ساينس، ایجوکیشن. که تاسو د میټرو لخوا څخه راځئ نو لومړی شی چې مخامخ ګورئ هغه کتابونه دي او په سر باندې غاټ لیکل شوی دی چې ویلکم ټو دوبۍ مال. نو ریل سینما، کډزانیا او بلا بتر یې ورسره لیکلي دي. او ډېر بابرکته شی چې دی هغه دلته دغه کتابخانه ده. هغه شی چې موږ ورسره دښمني لرو، نه کتاب ګورو، نه یاخلو، نه چې دی بل چاته ریکمنډ کوو. نو دغه ځای کې خپل سفر ته د پای ټکی اکدم واپس به د میټرو په لور مارش شو.